ښځې خیال ساتل او د مور او پلار خیال نه ساتل. محترمو یو ملګری تپوس کوي چې که چېرته یو ملګري واده نه وي کړی، واده نه مخکې د مور او پلار خیال ساتي، هغې نه پسې دی واده وکړي او ښځې ته توجه ورکړي، مور او پلار حقوق نه ادا کوي. یعنې دا کس وایي چې ما د مور او پلار ډېر خدمت وکړو، اوس به دا د ښځې چې کوم دی مرنده څنګه دي. محترمو یو روایت کې راځي، غالبا عبدالله ابن عمر روایت دی، دی وایي چې یو کس راغی د یو صحابي نه تپوس وکړو چې یاره یو سړي په ملا باندې مور اچولې وه، یعنې ګرځولې په طواف کې کوو. هغې تپوس وکړو چې ما د مور حق ادا وکړه، نه ویل نه تا د مور حق بیخي ادا کړی نه دی، ته د مور یوې شپې هغه حق هم نشي ادا کولی چې ته مثال وړوکی وې ستا وې او د تشه او ډکه د اسماج به چې کوم دی هغه جارو کول، هغه چې کوم دی پاکول، د هغې حساب هم نشي کولی. نو که چېرته یو ملګری واده وکړي، واده نه پس ښځې له خیال ډېر کوي، مور او پلار نه کوي، دا انسان ګناهګار دی. سبا به دغه زوی دغه چې مور او پلار خدمت نه کوي، دا به بوډا کېږي، ده نه بچي پیدا کېږي، ده سره هم بیا نشي کېږي. د مور او پلار حق ځان نه دی، ښځې خیال هم ساته، دې سره سره مور هم خوشحاله ساته. مور چې کوم دی خیال هم تا باندې لازمي دی، ځکه چې تی پیدا کړی، تی چې کوم دی مثال طور باندې تا باندې حق دی د مور چې تی لوی کړی، حالانکې پیدا کړی الله یې، خو مور سره خواري کړې ده. داسې مه کوئ چې واده وکړئ مور او پلار نه هېر شي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ په دې حال باندې رحم وکړي.